اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. زمانم جی پروفیسر ډاکټر نعیم الله دی او زه سیدو میډیکل کالج کې کمیونټي میډیسن ډپارټمنټ هیډ یم او ایز ا چلډرن سپیشلیسټ کار کوم په دې شاه میډیکل سنټر کې او زه جی د زموږ د پروینشل ډاکټر اسوسییشن د ډاکټرانو غټ تنظیم چې دی د هغې وایس پریزیډنټ صوبایي نایب صدر یم. زه نن جی یو اهم موضوع باندې تاسو ته یو ریکویسټ کول غواړم. دلته کې زموږ سوات کې خپل کور فاونډیشن دی چې هغه کې تقریبا د 200 نه زیات یتیمان ماشومان او کم داسې ماشومان چې هغه بې څوکۍ او د هغوی د پالنې لپاره څوک داسې نه وي هغه چې کوم دی هلته سبق وایي او هغې نه علاوه د هغوی جامه پیزار د هغوی خوراک مطلب دا دی چې 24 غنټې د هغوی چې کوم کفالت دی څنګه چې خپل کور کې خپل ماشومان لپاره خلک کوي هغه هلته هغو ته پرووایډ کېږي. د خپل کور فاونډیشن چې تاسو د دې هسټري وګورئ نو دې کې ډېر زیات ماشومان داسې دي چې هغه نن سبا میډیکل کالجز کې دي یا نور پروفیشنل کالجز لکه مطلب دا دی چې انجینرینګ کالجز کې داسې ماشومان پکې هم دي چې هغه CSS کوالیفای کړی دی PMS کوالیفای کړی دی. نو لکه دا یو داسې اداره ده چې دغه ماشومانو ته هغوی ډېر زیات سپورټ ورکوي. چونکې نن سبا تاسو ته پته ده انفلیشن دی او دلته کې زموږ ملک چونکې دی ډېر غریب دی او هر څه چې دی مهنګایي ډېره زیاته ده. نن سبا هغوی ته د دې د ماشومانو د پالنې لپاره چې کم ریکوایرډ پیسې دي او کم چې هغه راتلل به او هغوی به سپورټ کېدل هغه ډېر زیات هغې کې کمی راغلی دی او د ماشومانو چې کم کوالټي اف لایف دی یا د هغوی چې کم ایجوکیشن دی هغه سفر کېږي لګیا دی. نو دې لپاره زه خپل ډاکټرانو وروڼو ته چې کم زمونږ ډاکټران دي او نور زمونږ د سوسایټي چې کم مخیر افراد دي چې هغوی خپل زکات ورکوي یا زکات نه علاوه نور هم هغوی اکثر داسې اکټیویټیز کوي. نو زه به دا ریکویسټ کوم په دې کیمرې په وساطت باندې چې د هغه خپل کور فاونډیشن چې کوم دی هغه سپورټ کوي. اختر روان دی چې د هغه ماشومانو لپاره د جامې پیزار د هغې ډېر زیات کمی دی د کتابونو کمی دی نور د بجلی بلونه د هغې چې کوم دی پینډینګ دي. نو دا به ستاسو لپاره یو ډېر زیات موقع ده چې یاره تاسو ثواب وګټئ. لاندې چې کوم دی چې تاسو ټول تفصیل چې کوم دی د هغوی د اکاؤنٹ ڈیٹیلز چې دي دا منشن دي او کائنڈلی زه بیا ریکویسٹ کوم چې دا غو سپورٹ کې ډیره مهرباني جی. تھینک یو سو مچ جی. اب آپ بآسانی اپنے موبائل ایزی پیسہ ایپ سے ہمیں اپنی زکوٰۃ و عطیات بھیج سکتے ہیں. اپنی موبائل ایزی پیسہ ایپ کھولیں, مین مینو میں ڈونیشن بٹن دبائیں, پھر نیچے جا کر خپل کور فاؤنڈیشن کا بٹن دبائیں, پھر اپنی مرضی کا رقم درج کر کے ڈونیٹ بٹن دبائیں. کنفرم بٹن دبا کر اپنی زکوٰۃ و عطیات بھیج دیں. آخر میں اسکرین پر پیسے بھیجنے کا رسید نظر آئے گا. اگر آپ چاہیے تو وہ ہمیں ادارے کے واٹس ایپ نمبر پر سینڈ کر سکتے ہیں, یا اگر آپ سادہ ٹچ پیڈ فون کا استعمال کر رہے ہیں تو *786# یعنی *786# ملائے, پھر 4 دبائے, پھر 3 دبائے اور پھر 8 مرتبہ 99 دبائے, پھر 2 دبا کر خپل کور فاؤنڈیشن منتخب کرے اور رقم کا اندراج کر کے اپنی زکوٰۃ اور صدقات بھیج دے. پاکستان میں یا پاکستان سے باہر رہنے والے مخیر حضرات خپل کور فاؤنڈیشن کے آن لائن بینک اکاؤنٹ کے IBN پر اپنی زکوٰۃ و عطیات ہمیں بھیج سکتے ہیں. اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں.